همدا سیمه چې څو کاله وړاندې د داعش ډلې تر ټولو مهم مرکز ګرځېدلی و. همدا لامل چې په تېرو 20 کلونو کې ورته هیڅ ډول کار نه دی شوی. د هسکې مینې ولسوالۍ د اوه سیمه ده چې لسګونه کیلومتره له مرکز څخه لرې پرته ده. دا سیمه له سیاسي بدلون وروسته پر امنه شوې او د ګڼ شمېر سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی دی. سیلانیان وایي چې تفریح لپاره ښه ځای دی، خو ویجاړ سړکونه یې د سیلانیانو لپاره لوی خنډ ګرځېدلی. وایي سرپرست حکومت دې ورته سړکونه ژر پاخه کړي. دلته ناشنا منظرې دي، ناشنا ښایستونه دي، ناشتا فکرونه جوړ دي او په چکر باندې راغلي وو. شاوخوا ډېر ملګري راغلي دي، خو بس کمی صرف دومره دی چې سړکونه خراب دي. نور د ملي پارک وړتیا لري، دغه ځای ډېر ناشنا ښایسته موسم لري او په ټولو اصولو باندې برابر دی، خو بالخصوص چې کمی پکې صرف د سړکونو دی. نو موږ د شته نظام نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته سړکونه یو یخه سیمه ده، که څه هم ښار کې ډېره زیاته ګرمي ده، نو دلته بیا هوا ډېره یخه ده او ډېره یو ښه موسم دی، یو ښه کنډیشن دی. بس هم موږ سفر ډېر ښه و. نور ملګري هم راسره شته، دوستان ټول راغلي د مختلفو ولسوالیو د کامې نه راسره راغلي دي، د لغمان نه بعضې ملګري راسره راغلي دي، خوږنیو نه بعضې ملګري راسره راغلي دي. موږ خپل هم د جلال آباد ښار نه راغلي وو. نو یقیني چې نن یو میله ده او ډېر ښه میله هم کړې ده. او د افغانستان د اسلامي امارت نه مې ځانګړې هیله هم دغه چې دغه سړکونو ته توجه وکړي تر څو دغه سړکونه په سم ډول باندې جوړ شي، ځکه مشکلات دغه سړکونه دي. نور دلته هیڅ نه مشکل نشته. الحمدلله ډېره ښه منظره ده، امن هم شته دی، خو من ته دا سړکونه خراب دي. د اسلامي امارت څخه ځانګړې غوښتنه دا ده چې د سړکونو په جوړولو کې خاصه توجه وکړي. دلته موږ سره ملګري د مختلفو ولسوالیو نه راغلي دي، ښه منظرې دي، ښه هوا ده، اوبه دي، روانې اوبه دي، ساعت هم ښه تېر. د هسکې مینې ډېرې سیمې تفریح لپاره ښې دي، خو د اوه سیمې ته ځکه خلک ډېر راځي چې هوا یې یخه او اوبه یې خوږې دي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره